د خوښۍ او پرمختګ درې ښه خبرونه ملا یعقوب او ملا برادر پرمختګ ته ملا تړلې. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو قطعاتو او جزو تامونو 111 تنه مجاهدین د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ د جګړه ییز ملاتړ ښوونځي د تحتیر مخابراتي انجینرۍ او د جګړه ییزو تامیناتو ښوونځي د انجینرۍ وسایطو د حفظ او مراقبت له مسلکي زده کړو څخه نن د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ شول. مسؤلینو فارغ شوي مجاهدین خپلو مسؤلیتونو ته د متوجه کولو ترڅنګ له هغوی څخه وغوښتل چې ترلاسه کړي مسلکي زده کړې په خپلو قطعاتو او جزو تامونو کې نورو مجاهدینو ته هم ور زده کړي. مسؤلینو وویل چې تاسو باید د هېواد د دفاع لپاره هر ډول جګړې ته هر وخت او هر ځای کې چمتو اوسئ او اجازه ورنکړئ چې ګاونډیان د ګران افغانستان کې خپل شومو هدفو ته ورسیږي. دوهم، چارواکي وایي چې د قوشتېپې کانال د دویم فاز کارونه په چټکۍ سره روان دي. د دغه کانال لومړی فاز بشپړ شوی او د تېرې چهارشنبې په ورځ یې پرانیسته وشوه. د لومړي فاز د پرانیستې په مراسمو کې د سرپرست حکومت چارواکو ژمنه وکړه چې په پوره هوډ سره به د دغه کانال چارې سرته ورسیږي. دریم، ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په خپل ایکس پاڼه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د نوبتي غونډې له جوړېدو خبر ورکړی. په دغه غونډه کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د پانګونې بین الوزارتي کمیټې کړنلاره تایید شو او همدارنګه د کابل ښار په 11مه ناحیه کې د عامه خصوصي سکتور له لوري د جهان پارک د جوړولو طرحه په پرنسپ کې تایید شوه. د دغې طرحې له مخې خصوصي سکتور په 150 جریبه ځمکه کې د 960 میلیونه افغانیو په ارزښت پانګونه کوي چې د عوایدو 15% په کابل ښاروالۍ ته ورکوي. د دغې طرحې له مخې به یاد پارک په 3 کلونو کې بشپړ شي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیالې په ایکس پاڼه کې همدارنګه لیکل شوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې اړوند ولایتونو کې د صنعتي پارکونو ته ځمکې ورکړي او د ټولو کارخونو ملاتړ کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.